ترڅو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابی بدار د دنیا د امریکې چین نه راواخلی دغې ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 15 منظور احمد پښتون د پښتونخوا پولیسو ته په خطاب کې د پنجابي بدار په خوښه مو پر خپلو پښتنو برید کړی دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. مزدور چې کوم دی چې په 15,000 روپۍ کار ورته کوي دا ټول چې څومره پراکسي سیسټمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون په یو ویډیویي پیغام کې د پښتونخوا پر پولیسو نیوکه وکړه او ویې ویل چې د خپل پنجابي بدار په خوښه مو په خپلو پښتنو برید وکړ. نوموړي په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې په تنظیم کوونکو برید وغنده او پر خپلو پلویانو یې غږ وکړ چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي. منظور احمد پښتون وایي پولیس پر هغې خیمې برید کړی چې د وژل شویو له درکه شویو او ځپله شویو پښتنو کورنۍ او د ورته پیښو شهیدان ورته راتلل. منظور احمد پښتون ژمنه وکړه چې دغه برید او د خیمې سوځول دی له خپلې ارادې نشي اړولی. نوموړي پولیس په پیغورانه ژبه مخاطبه کړل چې د پښتنو د وینو تویولو پر ځای ښه دا ده چې مزدوري وکړي او ریډۍ وچلوي. په ورته وخت کې د پی ټي ایم غړي وایي په خیبر ولسوالۍ کې د قومي جرګې پر تنظیمونکو برید د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو مکتوب کې چې د پی ټي ایم غړو خپر کړی د خیبر پښتونخوا حکومت ته سپارښتنه کړې چې د پی ټي ایم د فعالیتونو پر وړاندې زر او پرېکنده ګام واخلي. په دغه مکتوب کې پی ټي ایم د حکومت او حکومتي بنسټونو پر وړاندې د کرکې او قومي احساساتو پر پارولو تورن شوی. په مکتوب کې لیکل شوی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له قومي او قبیلوي احساساتو ګټه پورته کوي او بېلابېلې رسنۍ او تبلیغاتي توکي کاروي. مکتوب دا ډول فعالیتونه د عامه امن او د حکومتولۍ د اصولو کمزوري کول ګڼلي او د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکې سپارښتنه شوې چې یاد غورځنګ ژر وڅاري او د دغسې چلند د ډېرېدو مخه یې ونیسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر پوځ امنیتي ادارو نیوکه کوي چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه د پښتنو په سیمو کې نیابتي جګړې پر مخ بیایي.